دا د کندهار ښار شپږمه ناحیه شپږم ګذر د کاکړو ګوشخانې سړک دی. دا چې دا سړک مخکې وران او ویجاړ اوس فعلا یې کندهار ښاروالۍ د اساسي رغولو چارې راپیل کړې. دا سړک تقریبا 411 متره اوږدوالی لري او په څنګ کې د 411 متره په اندازه چرۍ هم پکې شامله ده. یوه هفته مخکې د دې سړک د رغولو چارې راپیل شوي دي او پاته کارونه به یې هم انشاءالله د یوه نیمې میاشتې په موده کې بشپړ سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. په دې پروژه کې هره ورځ 88 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 7 کسان په مسلکي ډول او 11 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د دغه سړک په اساسي رغولو سره د همدې سیمې خلکو او یا د همدې لارې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. دا زموږ دوه ګټې دي نه دي، موږ په کار اخته یو او مو سړک سمیږي. د مخه به روزانه کله پیدا سو کله به نه پیدا، دلته دایمي اخته یو. لا هم د کارونه زیات چې موږ په دې کې بوکسو اخته سو، ځکه د مخه کارونه نه وه نو پیسې هم لاسته راځي، یعنې روزانه موږ هم اخته یو بل سړک مو هم پخېږي. نو موږ د دې څه ډېره مننه کوو. دغه زه چې خامه واجي صاحب دا باران و خټې وې عجیزې کوچنیان لویان پر دا لار تېرېدله پیسې به یې راپورته کړي ګره به خټې به وې. اوس دا دي که خدای کول ډمبري دي پخې دي سمې دي پالکي دي انشاءالله دا ټوله مال به ورسره وسایي. د ځان ساتنه به هم کوو انشاءالله. په دې کار موږ ډېر ویاړو ډېر خوشحاله یو. که پشت فاده کوا خانده د اقتصاد المر ازاده